سلامونه وخت مو په خیر دی اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست کرکټ بورډ کې چا ګلبز ته سپکې سپورې ویلي دي مسلې حقیقت راښکاره شو د سریلانکا او افغانستان لوبه د افغانستان په وخت په 2 بجو ده نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ څو ورځې کېږي په ټولنیزو رسنیو کې د رحمن الله ګلبز او سليم صافي په هکله ګرم بحثونه روان دي څوک وایي د دوی دواړو جنجال شوی دی څوک وایي جنجال شوی دی خو د دوی دواړو ترمنځ نه بلکې دواړه بېلې کیسې دي ځینې کسان بیا وایي دا ټول دروغ دي خو اوس تازه دوی دواړه ته یوه نږدې کس په دې هکله لازم وضاحت وړاندې کړی د شپږیزو لیګ د کابل بازارانو لوبډلې مشر عبداللطیف ایوبي چې د رحمن الله ګلبز خسر هم دی د رحمن الله ګلبز او سليم صافي موضوع روښانه کړ په دې ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې د رحمن الله ګلبز او سليم صافي موضوع تر بحث لاندې ده او ویل کېږي چې د دوی دواړو له ډسپلین څخه سرغړونه کړې ده او سليم صافي له لوبډلې کېنول شوی هم دی ایوبي لیکلي د دواړو لوبغاړو ډسپلین موضوع دی خو دواړه موضوعګانې جلا جلا دي اول د رحمن الله ګلبز موضوع رحمن الله په استرالیا کې د تمرین په ټاکلي وخت نه و حاضر شوی له هغې وروسته د دوی هیډ کوچ چې یو ډېر سخت انسان دی او له دې وړاندې راشد خان هم ورسره خفه شوی و رحمن الله ته ډېرې بدې ردې ویلي دي چې پر رحمن الله بد لګېدلي دي ایوبي لیکلي دي پاتې شو د سليم صافي خبره هغه دومره زیات خبره نه ده چې څومره په فیسبوکونو کې خلکو هوا ورکړې ده فقط لفظي خبرې شوي او په خبرو نه استرالیا پولیسو کوم اکشن اخیستی دی او نه هم آی سی سی دا چې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی د کیمپ برخه ونه ګرځوله او د دوی خپله پریکړه وه هغه زیاتوي شاید چې دوی دا پریکړه د ده لپاره کړې وي چې په راتلونکو کې لوبغاړو د شک نه هم ځان وساتي او داسې ځای او یا داسې عمل ونه کړي چې د تهمت شک پرې وشي ټاکل شوی دی دغه 50 ورځې سیالۍ به د روانې نومبر میاشتې په 25 28 او 30 نیټه د سریلانکا په پاللیک نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره شي ښایي چې سبا یا بله ورځ افغان لوبډله سریلانکا ته ولاړ شي دغه ټولې لوبې د سریلانکا هېواد کې دي چې د افغانستان پر مهال د ماسپښین په 1:30 بجه به پیلیږي که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک یوټیوب چینل لایک